چا چې ټول عمر د پښتون دلزاري کړي دا نن پښتون څه چې د پښتون د خولې نسوار مني که څوک منې که نه بابک خو به د پلار چې درته ووایي چې کېنه بیا به شور نه کوي بریال صاحب چې درته ووایي چې کېنه بیا به شور نه کوي زور د چا نه مني په ده پسې به زور نه کوي پاک لیونی دی په خپل حق پسې صندوق ماتوي باچا خانه دی د کنزلو خوله په سوک ماتوي خپل خو خود نه مني چې اوس خو یې اغیارم مني خپل خو خود مني چې اوس خو یې اغیارم مني که څوک منې که نه بابک خو به د پلار چا چې به ویل چې نور د سرې جنډې نشان ختم دی پخوا هر کور کې ولاټینو سے دوران ختم دی په پښتونخوا کې نور سر د باچا خان ختم دی نن هم په خپله د هغو خلکو کاروان ختم دی داسې بات کوم دی چې لاټین ته به رڼا ووجني داسې څوک شته چې باچا خان به په رښتیا ووجني یا به د سرې جنډې وجود کې دغه سا ووجني نه وینم هېڅ څوک چې دا تک د ارتقا ووجني حیدر چې سر په تن لري نو بیا به دار هم مني که څوک منې که نه بابک خو به د پلار هم څه شول هغه چې باچا خان به یې رهبر نه منو څه شول هغه چې باچا خان به یې رهبر نه منو چرته دي چا چې به د سر د پاسه سر نه منو د غیرتي پښتون په مټ به یې څادر نه منو چا به خیبر نه منو چا به مې سپین غر نه منو چا به پښتون پورې پچموز یو نخرې کولی چا به چینلو کې زمونږ په ذات حملې کولی چا به ویل ستاسو باچا خان خو غداري کړې ده چا چې ټول عمر د پښتون دلزاري کړې ده نن پښتون څه چې د پښتون د خولې نسوار مني که څوک منې که نه بابک خو د پلار یو د په ما کې څوک د دې خاورې ګناه ثابت کړي بریال صاحب یو د په ما کې څوک د دې خاورې ګناه ثابت کړي بل د سرې جنډې په یو سړي کې غلا ثابت کړي اخبار د ماته د اجمل خټک بنگله وښایي د ولی خان د څوک په ملک کې کارخانه وښایي د افتخار د راته بینک کې څوک کاته وښایي او د بلور د څوک یورپ کې میخانه وښایي بابک په کوم سکول او کالج کې کمیشن خوړلی حیدر 15 کاله کې 16 وطن خوړلی کوم نېشنلي د دې وطن نه بهر کوم نېشنلي د دې وطن نه بهر سره وړي دي ثبوت پیش کوي چې دې خلکو کور ته څه وړي دي دا خو به نیب هم مني دا خو به اخبار هم مني که څوک منې که نه بابک خو به د پلار هم مني او یو شی شته چې کور ته وړی د بېلور ملګرو او یو شی شته چې کور ته وړی د بېلور ملګرو په دغه یو څیز یې ډک کړی و خپل کور ملګرو د جنازې کور ته اکثر په وینو سرې وړي دي کرپټ خو دی چې په جولۍ کې ټوټې وړي دي یو افتخار پکې د خپل نیازبین بچي نه خلاص شو په خپله خاوره د راشد غوندې زلمي نه خلاص شو قانون دې نرشي سره جنډه کې د یو غل ونیسي لندن پرېږده په پېښور کې د محل ونیسي باچا خان څه چې د باچا خان به مزار هم مني که څوک منې که نه بابک خو به د پلار ما ته یې ملخه دی چې حق د خپل پښتون خو غواړي په خاوره مینه غواړي ژوند غواړي قانون خو غواړي تر اوسه کوم پښتون زما د حق اواز کړی دی تر اوسه چا په فرعونانو اعتراض کړی دی دلته د یو کور نه لسم اسمبلۍ ته لاړ دي خو حق یې نه دی غوښتی خپلې عیاشۍ ته لاړ دي اوس یې توبه وویسته ځکه چې ګزار هم مني که څوک منې که نه بابک خو به د پلار هم مني اوس پې زما د جنډې وار دی ټول حساب به غواړو اوس پې زما د جنډې وار دی ټول حساب به غواړو پښتون په څو خرڅېدو دغه یو جواب به غواړو د دې وطن په زمرودو او نختر مې قسم ډک د تانبې او د سرو زرو په هر خر مې قسم ته قیوم خان نه او اوس وطن بابړه نه ده اوس کیسه سپینه شوه اوس سپینې وایم خړه نه ده چې ته به ډز وکړي او زه به درته غلی شمه اوس دومره یم چې تا ته خوله هم ماتولی شمه د سرو غنمو په بندیز باندې مې مه یاروه په دغه چال او په مکیز باندې مې مه یاروه ته به غنم بند کې په ما زه به بجلي بنده کم پښتون ته لوږه څه په تا به زندګي بنده کم زما غیرت خو سکندر مني تاتار هم مني څوک منې که نه بابک خو به د پلار هم مني اوس چې پوه شوي دي چې زه به خپل حساب ته راځم اوس چې پوه شوي دي چې زه به خپل حساب ته راځم لکه د باز به په خپل حق پسې پنجاب ته راځم دغه د خپل مهنت روټۍ خو به په زور اخلمه هر لوس لغړ ته به واپس لوټ شوی کور اخلمه هغه چې ما سره بیخي حساب ته نه کېناستل هغه بالکل چې د آئین کتاب ته نه کېناستل هغه چې ویل به یې منظره چې هېڅ شمار نه منو دو دونی چار دی خو بس مونږ دو دونی چار نه منو چا راته ویل چې نن هماغه ضد نیولي خلک هغه چکلک په خپل حساب ودرېدلي خلک
2 دونی 4 څه چې اوس 0 دونی 4 مني که څوک مني کنه بابا خو به د پلارم مني